د فلم په شروع کې موږ یو لږ زیګ او یو جنې اینا ګورو چې پارک ته راشي د دوه حالت کې ناسي او ډېر زیاتې خبرې کوي او یو بلې خواخ وي د دوه حالت کې ناسي او ډېر زیاتې خبرې کوي خو لږ سات پس دی واپس خپل کور ته راشي او زیګ اینا ته وایي چې بلې هفتې به ته ما سره په چکر ځي او که نه خو هغه ته وایي چې زه به سوچ کوم او بیا به ورته ویم خو دې کې له اینا پلار راشي او هغه زیګ ته وایي چې ته ما منې کړې وې چې زما لور سره به نه میلاویږي او دا ستا اخري چانس دی زیګ ته لاړ شي خپل کور کې پړای کوي خو بیا دا هلته کې د اینا د کور نه څه جیبه غونډه کې اوازونه اوري اینا ته پلار وایي چې نه پسه به ته له کور نه بهر ته نه وځي خو اینا ورته وایي چې زه غواړم چې زه نوي ملګري جوړ کړم خو اینا ورته وایي چې زه به کور بهر نه ځم خو اینا پلار ورته وایي چې نه زه به داسې د کولو نه تا منې کوم خو اینا ورته وایي چې زه به ضرور بهر ځم او بیا هغې له کور نه چړه اوازونه ځي زیګ په منډه پولیس ته ټلیفون وکړي او هلته کې پولیس راشي اینا پلار ورته وایي چې هغه خو د تېرو 2 ورځو نه کور کې نشته او هغه خپلې مور سره بل ښار ته تللې ده خو زیګ ورته وایي چې دغه سړی دروغ وایي ما اوس هغې سره ملاقات وکړو او خبرې مې ورسره وشوې پولیس غواړي چې له اینا کور ته دننه لاړ شي او تلاشي واخلي بیا د زیګ مور دې سړي نه معافي وغواړي خو زیګ ته پته وه چې دغه سړي چېرته کې خپله لور پټه کړې ده زیګ اوس نه پوهېږي چې هغه د اینا څنګه مدد وکړي بیا هغه خپل یو ملګري ته ټلیفون وکړي او ورته وایي چې زموږ کور ته راشه خو کله چې هلته کې راشي زیګ ورته وایي چې زموږ یو ګاونډي دی او هغې خپله لور چېرته کې پټه کړې ده او په هغې باندې ډېر زیات ظلم کوي او ته مې ځکه راغوښتی چې موږ له هغې جینۍ مدد وکړو دې دواړه انتظار کوي چې کله به دوی ته یو چانس میلاویږي او دغه کور دننه به ځي او بیا دې دواړه ګوري چې هغه سړی بهر ته وځي او په ګاډۍ کې کښېني او چېرته لاړ شي او اوس دې دواړو سره ډېره یو ښه موقع ده بیا دې دواړه هغه کور ته دننه ورټوپ کړي او دننه راشي خو له حیرت خبره دلته کې وي چې هلته کې اینا نه وي او بیا دې دواړه لاندې بیسمنټ ته راکوزېږي چېرته کې چې له اینا پلار دوی ته لټونه ایښولي وي او دې دواړه هلته نه بهر ته وځي بیا دوی هلته کې ډېر زیات کتابونه ګوري کوم چې یو سړي لیکلي وي او دغه المارۍ ته تاله لګېدلې وي د زیګ ملګري ته وایي چې دغه کتابونو لیکلو والا سړي به صرف په بلاګانو باندې کتابونه لیکلو او هغه اوس غیب دی خو دغه دوران کې اچانک اینا راشي او دې دواړه ډېر زیات ویرېږي او د دې لاسه هغه کتاب هم لړه شي او د دغه کتاب تاله ماته شي او هغه کتاب کولاو شي د دغه کتاب نه سپین لوګی بهر ته را روان وي او اچانکه د دغه کتاب نه بار یوه غټه بیزو راوځي او دغه بیزو به د زیګ په ملګري باندې اټیک وکړي او زیګ یې بچ کړي او هغه سپینې بیزو له کور نه بهر ته راشي او په دغه کور کې هر یو شی مات کړي او دغه ټول کتابونه هم رالړه کړي او په دغه ټولو کتابونو کې یو بل کتاب هم هلته کې کله وشي د دې بیزو په دې کتاب کې سنومین نوم وي دې درې واړه منډې په سړکونو وخي او بیا دوی یو سټیډیم ته راشي اینا دې ته وایي چې موږ به دغه بیزو واپس دې کتاب ته لیږو خو دغه بیزو هغه کتاب په ځمکه باندې رالړه کړي دې درې واړه منډه کړي او یو ځای کې دې نه ځان پټ کړي خو دغه بیزو هلته کې هم راشي او څنګه چې په دې باندې حمله کولو والا وي شاته نه بې له اینا پلار راشي او هغه دغه کتاب کلو کړي او دغه شادو واپس دې کتاب ته ولېږي او بیا دې درې واړه په خپل ګاډي کې کښېني او هلته نه یې بوځي او په دې باندې ډېر زیات غوسه وي زیګ په دې باندې شک وي چې دغه ټول کتابونه دغه سړي لیکلي دي خو کله چې دې کور ته واپس راشي د اینا پلار دې ته وایي چې تا څه هم وکړو هغه هر څه تیار کا خو زیګ ورته وایي چې ته ماله دغه ټوله کیسه وکړه چې آخر داسې شی دي د اینا پلار ورته وایي چې کله زه ورکوټې وم نو ماته یو الرجي بیماري وه له کوم په وجه باندې به چې زه له کور نه بهر ته نه وتم او واړه ماشومان به راځو او زموږ په کړکۍ باندې به خښتې ویشتې او زه به له کور دننه ناست وم او ما به کتابونه لیکلو او ما دغه ټول کتابونه یوازې لیکلي دي او اوس پته نشته چې دغه کتابونو کې دننه موجوده دغه ټولې بلاګانې اوس راژوندی شوې د اینا پلار وایي چې اوس موږ په دغه کور کې محفوظه نه یو دغه ټول کتابونه اوچت کړي دلته نه چې لاړ شو خو له اینا پلار چې کله بلې کوټې ته راشي دلته کې یو بل کتاب ګوري چې هغه هم کلو شوی وي او هغې سره نږدې په صوفې کې یو ګوډاګی ناست وي کوم چې د دغه کتاب نه بهر ته راوتی وي د اینا پلار غواړي چې دغه ګوډاګی واپس دې کتاب ته ولېږي خو هغه پرې پوه شي او دغه کتاب راوچت کړي او هلته ورته اور ولګوي او بیا یو خپله فوج تیاروي چې کوم واړه واړه ګوډاګي وي زیګ او له هغې ملګري دغه ټول ګوډاګي په اور کې اچوي او سوځوي خو لږ ساعت پس دغه ټول ګوډاګي یو ځل بیا ژوندي شي دغه ټول خلک ځان بچ کړي او له کور نه بهر ته راوځي خو دوی وګوري چې هغه ګوډاګي دغه کتابونو سوځولو نه پیله دغه ټولې بلاګانې بهر ته راوستې دي کوم چې په دغه ټول ښار کې تباهي جوړوي کوم چې ډېر زیات پریشانه شي او بیا خپلو بچو ته وایي چې موږ به ورسره د طریقې باندې هغه ګوډاګی را پیدا کوو په کوم باندې چې زیګ یو ځل بیا دې ته مشوره ورکوي چې ته یو ځل بیا یوه کیسه ولیکه کوم کې چې د ټولې بلاګانې یو ځل بیا خپلو کتابونو ته لاړه شي او دا یې یوه طریقه ده اینا پلار ورته وایي چې مشوره خو دې ډېره ښه ده خو په کوم ټایپرایټر باندې چې به دا ټولې کیسې ما لیکلي هغه ما یو کالج کې پټ کړی دی دوی بیا په یو ګاډي کې کښېني او هغه کالج ته روانېږي خو په لاره کې یو غاټه بلا روزي او د دې ګاډۍ ساروي
او دا هم دغه کتابونو راوتی او بلاوي خو په سترګه دې دا غاډي نه بهر روزي او سٹور کې پټ شي خو په دغه سٹور کې هم یو بل روزي کوم چې دا کچا غوخه خوري او کله چې دی وګوري نو دی پسې شي او په دې حمله وکي دوی د هغه سٹور دروازه د بهر نه بند کړي او تختی کې خدا بلا هم پسې بهر ته راشي خو به الته کې د زیک ترو راشي او هغه پینه په دغه خار کې وسیږي او خپل ګاډي ډیر په زور راولي او دغه بلای په اوخي ولته کې مړکی زیک به خپل حالت و چې موږ خپل کور ته بوزو او به دوی په یو قبرستان باندې روان وي زیک به دلته کې ګوري چې سپوږمۍ نړۍ ډېر تیزه په عینه مانی وي او بیا اچانک په دغه قبرستان کې د قبرونو ډېر ځاتي بلاګانی بهر ته راوځي او دا ټول مړي په دیوانی اٹیک کوي خدا ټول په صدر کمنې د قبرستان نه ګډ نه بهر ته ځان روکاوي او به دې ټول هغه کالج ته راشي ټبلیټر پیدا کوي خدا انا پلار زیکته یو کیسه کوي چې زبنن تاتوم چې انا سوګدا او په قبرستان کې د سپوږمۍ نړۍ ولې په دې معنی راغلی و او تو چې انا هم د کتاب نه راوتی دا په خو به زړه ذات یوازې او ما سره به سوګنو نو ما انا په کتاب کې ولیکل او د کتاب نه بهر ته روکاګلا څنګه او به مال کور بهر ته نه پرې غوسه چې څوک په دې معنی خبر نشي او انا ته هم د دې خبرې پته نشته کینه ابد دې ځته خفه شي زیکته پته ولګي چې انا پلار یو خسړې دی خو به الته کې ان راشي او ته چې هغه ټبلیټر پیدا شو ان پلار دې ته چې د کالج ټول دروازې بندې کړي چې د بهر نه یو بلا هم رانشي او ته چې زبې आवाज کې نه مو دغه کتاب بلې کوم تاسو لارشي او ځان پټ کړي دې درې ونه لاندې د کالج حال تر ځي کوم چې یو پارټي شروع وي ذکر شو دې ټول ته چې تاسو ټول خپل خیال وساتئ دلته کې ډېر ځاتي بلاګانی راغلي دي ایو قسم دروازه کولونه کې بهر لاړ نشي کله دا ټول بلاګانی مته کالج ته نه راشي خدای دې کې پهل یو غټ ګونګټ موجود وي او غلط کې راغلي وي او الته کې پسړی منی اٹیک وکي خو ځکه دوی ته وایي چې زمونږ یو کس راغلی دی او په دغه بلاګانو باندې یو کتاب لیکي او واپس به دغه بلاګانې کتاب ته ولېږي او موږ به دغه سړي حفاظت کوو چې دغه ټولې بلاګانې هلته کې لاړ نه شي او هغه راټینګ نه کړي دا ټول خلک ګرځي او له هغې دروازې بهر ته سامانونه ږدي د کالج بهر موږ ګورو چې هغه ګوډاګې هم راغلی وي او دغه ټول کتابونه کولاو کړي او هغې کې دننه بلاګانې روکاږي او بیا دغه ټول کتابونه وسوځوي او هغې خپل یو غټ فوج تیار کړی وي کوم چې انسانانو خلافي او دغه انسانان به ختموي بل خو ته موږ نه نه پلار ګورو چې هغه کتاب لیکي خو دغه ګوډاګې پرې راشي او له هغې ګوتې هلته کې وچکوي خو بیا موږ ځیک او اینا وګورو چې هغه راشي او خپل پلار هلته نه وکاږي هلته کې د کالج نور ملګري هم وي او دې ځان څخه هغه ټیپریټر روشت کړي دا نه پلار ډېر زیات پریشانوي او دغه فکر کوي چې زر تر زره دغه بلاګانو څخه حل وکاږي کین دا به ټوله دنیا ختمه کړي هغه به د ټولو خلکو ته وایي چې زما خبره واورئ دغه ګوډاګی ما پسې شوی دی او که زه کالج بهر ته ووتم نو هغه به ما پسې راشي او هغې پسې به دغه ټولې بلاګانې هم بهر ته راشي د دې به دا فایده وي چې دغه ټول کالج به تش شي او بیا به موږ یو پلان جوړوو چې په هغې باندې دا ټولې بلاګانې موږ ختمې کړو او بیا دې ګورو چې هغه ګوډاګی بهر ته ناست وي او بیا دلته کې یو سکول بس روان وي چې دغه کالج نه بهر ته روان وي او دغه ګوډاګی فکر کوي چې په دغه بس کې دغه ټولو هلکانو جنکۍ ناست دي او دغه ټولې بلاګانې په دې باندې حمله وکړي او کله چې دغه بس دروازه کولاو کړي نو دې کې دننه هېڅ څوک هم نه وي بلکې یو نقلي انسان ناست وي او په دغه دننه بس کې دې یو چال جوړ کړی وي څنګه چې دې ګیټ کولو کې هلته کې یو هټه چودنه وشي او په هغې کې دننه دغه ټولې بلاګانې مړې شي او بیا بل بس کې موږ ګورو چې زیک اینا له هغې پلار او ملګری ناست وي او هلته نه لاړ شي او دوی بیا یو پارک ته راشي کوم پارک ته چې شروع کې اینا او زیک تللي وو او دلته کې زیک ټایپرایټر ته ناست وي او له اینا پلار دې ته کیسه کوي او هغه یې لیکي ولې چې هغه ټولې بلاګانې اوس هم ژوندی وي دې څه لږ ساعت لپاره مړې شوي خو بیا را ژوندی شوي ولې چې هغه کتابونو نه بغیر دوی نه مړه کېږي او هغه ګوډاګی یو ځل بیا هلته کې راشي او له هغې په لاس کې یو اخري کتاب وي او کله چې هغه کولو کې هغې نه یو غټه بلا بهر ته روځي او یو داسې بلا وي چې څوک هم دې ته نږدې راشي هغه یې وخوري د عین پلار زیک ته راشي او هغه ورته وایي چې مخکې کیسه ته د خپل ځان نه ولیکه ولې چې ته ماته یو خیال هلک ښکارېږي او په خپل لاړ شي او هغه بلاګانو سره په جنګ شي او څنګه چې له عین پلار دې بلا ته نږدې ورشي هغه دا په خوله کې غیب کړي او ویې خوري بل خوا ته موږ زیک اینا او له هغې ملګري ګورو چې ناست وي
او دغه کتاب تر اخره پورې لیکي او ختموي او دغه ګوډاګي وګوري او به هغه خپل بلاګانو ته اډر ورکړي چې دې پسې لاړ شي او دغه کتاب ته والي دوی به یو جوړه کې ناسي او غینه راکوشي خو زیک دغه کتاب مکمل کړی وي خو دغه بلاګانو ته دې خبرې پته نه و چې څوک دومره زر کتاب نشي لیکلی خو زیک ډېر زیات هوښیار وي او هغې وکړو او اخري نمبر دا وی چې دغه کتاب وکولو کې او دغه ټولې بلاګانې پکې وردنګي او هغه بلاګانو سره عین هم په دغه کتاب کې دننه لاړ شي کوم چې زیک نه غوښتو او هغه په دغه سوچ کې وي چې دا کتاب کولو کوم وکنه خو دې نه پیله هغه عین دغه ټوله کیسه وکړي چې دا هم دې کتاب دننه ځي خو عین ته وی چې مال پیله نه پتا و خو ما تعالی دغه کیسه نه کول چې د خپه شي او ته چې ما ځان نه انسان جوړ کړي وو او به هغه دینه کتاب راکاږي او پس مکه باندې ولړکی او هغه کتاب کولو کی او به د اسمان سپین نړۍ روزي او دا ټول بلاګانی راکاږي او دا کتاب د نه ولړکای او هغه ګراږي هم پکې لارشي او غلا عینه پلاتو چې زبې زل بیا د دنیا ته راځم او په اخر کې موږ عینه هم ګورو چې په اسمان کې الوزي کې د کتاب ته ورزي خو زه ډېر زیات خفه او هغه نو وختو چې عینه په دغه کتاب کې لاړ شي او ډېر کوشش کوي چې عینه اشاره کوي خو هغه هم دغه بلاګانو سره په دغه کتاب کې لاړ شي بیا مونږ ګورو چې زیک او د عینه پلا ډېر زیات خفه وي ولې چې هغې عینه سره ډېر زیاته مینه کوله او د ښار حالات یو ځل بیا په نارمل شي خو زیک اوس هم عینه پسې ډېر زیات خفه او هغه یې مس کوله او بیا یو ورځ هغه کالج ته ځي او دا هلته کې د عینه پلار ګوري چې پروفیسر وي خو کله چې اوچوټي شي دې دواړه له عینه باره کې خبرې کوي خو بیا اچانکه زیک ته عینه راښکاره شي او د عینه پلار زیک ته و چې سرپرایز وګوره ما یو بل کتاب ولیکلو کوم ځای کې چې ما تعالی عینه واپس دغه دنیا ته راوسته ولې چې ما ته پته وه چې ته هغې سره ډېر زیاته مینه کوي زیک او عینه کله چې یو بل سره میلاو شي نو هغې ډېر زیات خوشحاله شي او د عینه پلار هم ډېر زیات خوشحاله وي بیا موږ د عینه پلار ګورو چې هغه روان وي او د هلته کې ټایپرایټر وګوري چې په خپله یو کتاب لیکي او په دغه ټایپرایټر کې لیکي چې د انویزیبل بوایز ریوینج یعنی یو داسې بلا وه چې هغه نه ښکارېږي او هغه دینه بدله اخیستلو لپاره را روانوي په کوم باندې چې د عینه پلار یو ځل بیا حیرانه شي او چغه کړي یعنی اوس هم هر څه نارمل نه وي او دې سره زموږ دا فلم ختم شي او بلې برخې لپاره زما چینل لایک او سبسکرایب کړئ